دا ماشومان د غزني یو جنګ ځپلي ولسوالۍ قرهباغ څخه غزني ښار ته په دې تمه راغلي چې سر به یې خوندي شي. خو شاوخوا 4 ساعته کېږي چې د غزني ښار ثقافت ودانۍ ته رارسېدلي. تر اوسه یې نه د څښاک د اوبو درک شته او نه یې د روژه ماتي لپاره د خوړو. د غزني له قرهباغ ولسوالۍ څخه راغلي د دې ماشومانو له ډلې څخه یو عبدالله وایي چې په ولسوالۍ کې له 10 ورځو راهیسې سخته جګړه روانه وه او وسلوالو طالبانو له کورونو پسې واخیستل او په کور کې هر څه پرېښودو. ذبیح الله له کوم ځای څخه راغلی؟ قرهباغ ولسوالۍ. څه کیسه وولې رالې؟ یا خطر راغلی و ډېر طالبان راغلي جنګونه یې کول، خلک به له کورو وتلو، موږ یې له نیمې شپې له کورو وایستل. 15 ورځې مې نه ډوډۍ وخوړه نه په کور کې ولید. شپې به یې موږ ته ویل ځورولو. بیا چا ځوروله؟ طالبانو. څه یې درته ویل؟ څه یې درته ویل طالبانو؟ طالبانو مو ویل له کورو ووځئ، کورونه یې ټوله را خراب کړو، ټوله یې وران کړلو. موږ به کورو کې ناست ولو، دوی به راتللو ووځئ، نه به کورو ته تلای سولو، ټوله خپل کورونه پرېږدول، ټوله یې وران کړلو سره. یوه بله ماشومه زهرا وایي چې له جګړې سخته ویرېدلې او په کور کې تر 10 ډېر هوانونه لګېدلي دي. زهرا له کوم ځای څخه راغلې؟ د قرهباغ ولسوالۍ. څه کیسه وه په قرهباغ کې؟ ولې رالې؟ ټکاو. څنګه ټکاو؟ چا ټکان کول؟ ته څومره ویرېدلې وې؟ څنګه کیسه وه؟ په چا باندې ټکان کول؟ تاسې څوک له کور څخه پسې واخیستاست؟ بیا اوس دلته راغلي یاست، شی لرئ نه لرئ؟ څه رقم؟ له کور څخه هېڅ شی هم نه در سره راوړي؟ اوس د دولت څخه څه غواړي؟ سوله. بل له دولت څخه غواړي چې مرسته در سره وکړي؟ څه وکړي دولت؟ لارې خلاص. له قرهباغ ولسوالۍ څخه راغلی یو بل ځوان امیر خان وایي چې په ولسوالۍ کې هر څه ګډوډ و او سخته جګړه روانه وه. ماشومانو، ښځې او دوی ټولو ته روحي ناروغۍ پیدا شوي. نوموړی وایي چې له تېرو 10 ورځو راهیسې هیڅ خوب نه دی کړی. څه کیسه وه په قرهباغ کې؟ ولې راغله؟ پنځمه داسې جنګونه وو، جنګ زیات دی، ماشومان ویرېږي، کورونه پرې ایښي دي، هره خوا له موږ پاته ده، غواوې، انسانان. نن پنځمه کورونه نوي په دا روزه موږ نه یې پرېږدي چې موږ روزه څه وسوه. دا د اوس 15,000 روپۍ ما اوس راواخیسته دي چې د بومې تو دا یو زنګی چې د اعصابو مشکل ورته رسېدلی ده، د هغه راسې هم د دیسي توپونو هم د طالبانو له خوا کې موږ ډېر په هغه سوي یو. له دواړو طرفونو موږ دا خواهش کوو چې سوله وشي او یو غوربند راسي او د ورورګلې ژوند سره. یوه بله 80 کلنه بوډۍ چې د خپل سر خوندي ساتلو په موخه له قرهباغ ولسوالۍ څخه غزني ښار ته راغلي وایي چې جګړې له خپل زامنو او د کورنۍ له غړو لرې کړې ده او له کله چې جګړې زور اخیستی هیڅوک یې په سترګو نه دي لیدلي. دا وایي له تېرو 4 ساعتونو راهیسې د ثقافت ودانۍ ته راغلي خو د اوداسه کولو اوبه نه لري. دا غوښتنه کوي چې حکومت یې ژر تر ژره د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي او له دوی سره د مرسته وکړي. د روژې واوره جوړمبی راوتلي لا دغه د در بدله یالونه ورک دي، موږ وبایال نه دي سره پیدا کړي. څه کیسه وه خلا دورې په قرهباغ کې؟ جنګ و؟ څه رقم؟ د ټوله شپه د خدای دی رڼا. څومره په تکلیف سوس له دې جنګ؟ دا فرض روزه هم دی، تا عمره هم ډېر زیات ده، څومره په تکلیف یې؟ داسې په تکلیف یې چې پاک خدای دی، الله دې رڼا کړي، الله دې. اوس دلته چې راغلی تاسو ته اوبه ډوډۍ چې تر اوسه رسېدلي روژه مات لپاره؟ شی هم نشته، تر اوسه هم شی هم نه دي لیدلي، هېڅ شی هم نه دي لیدلي. د ماسپښین لمونځ هم لا نه ده کړی، دا یو د مازدیګر هم و، دا هم فرض روژه ده. دغه د موږ د پاک خدای یو د څو اوبه نه لرئ؟ یو د څو اوبه نه لرئ؟ یو د څو اوبه نه لرو. د قرهباغ ولسوالۍ یو بل فعال ځوان شفاق وایي شاوخوا 400 کورنۍ غزني ښار ته راکډه شوي دي. دی وایي چې تقریبا 1500 کورنۍ په قرهباغ ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. نوموړی وایي مخکې له مخکې له ولایت مقام او نورو چارواکو سره د دې کورنیو د راتګ په اړه خبرې کړې وې خو تر اوسه هیڅ نه دي ورته اماده شوي. ما خو له پرونه راسې دا موضوع تعقیب کړې او په ولایت کې من والي سره پرون جلسه لرله. په زیات تعداد قرهباغ خلک ورغلي وو، کومې وعدې چې سوي له هغو سره سم عمل نه و سوی. هر څه مو دلته په زور او په تکلیف او په کوشش باندې ترلاسه کول، بلاکونه هم په زوره خلاصول. یعنې تر دې پورې مجبور شو چې څو ځلې ولایت ته ولاړ شو او له ولایته مربوطه استازي راولو او دا بلاکونه خلاص کړو. فعلا برق نشته، د برق سیستم څو ځلې
دا موضوع خلک په جریان کړي چې برق وصل کې نه ده وصل شوی. د اوبو مشکلات وو، د اوبو لپاره مو سمادګي نیولې چې ټانکرونه راشي دوی ته اوبه توزیع کړي. د غذا لپاره مو واده شوې ده، تقریبا د 400 فامیل لپاره مو اندازه ورکړې او دوی تقریبا د ماخوستن تر 8 بجو پورې د دولت له لوري د روژه ماتي لپاره دغه بې ځایه شوو ته هیڅ مرسته راونه رسېده. د شمله راډیو خبریال احسان الله کریمي وروسته تر هغه د دوهم ځل لپاره د ثقافت ودانۍ ته لاړ چې د یادو بې ځایه شویو کورنیو له ډلې څخه یو ځوان ورسره ټلیفوني اړیکه ونیوله. خو کله چې د ثقافت ودانۍ ته رسیږي، د غزني د والي او د دې ولایت ټولنیزې مرستیال حسي اندړي ساتونکو له خلکو سره د خبرو اجازه ورنکړه. د شملې راډیو خبریال هڅه وکړه چې له حسي اندړي سره خبرې وکړي، خو د مرکې کولو په جریان کې حسي اندړه د کمرې لوری پرېږدي او ساتونکو ته امر کوي چې خبریال له ساحې څخه پسې واخلي او کمره یې ورته بنده کړي. مونږ کوشش کوو چې خپل ولس ته خدمات ورسوو. تاسو کوشش کوئ چې حکومت ضعیف ښکاره کوي. د دې دلیل باندې زه پوه نه شم. ضعیف زه یو خبر درته وکړم، زه د خلکو غږ پورته کوم. خلک مثلا وایي د د یم د بیان ازادي د ولایت مقام د بیان ازادي دغه ده. خدای دې مات کې لاس ور ماته وای ګوره خبرې د زیو پروت هیڅ نه څه کولای، هیڅ نه څه کولای. راځه د ماښام روژه ماتی تقریبا 8 بجو ته رسیږي او په 8 بجې د غزني د امنیه قومندانۍ او ولسي خلکو له لوري یادو بې ځایه شویو کسانو ته روژه ماتی راوړل کیږي. حکومت واده کړی و، والي صاحب حوادثو مهاجرینو رئیس چې ډوډۍ به موږ ته پخوو آماده کوي، او اوس هم فیسبوک کې پوسټونه وکړو، خلکو کومکونه وکړو، ډوډۍ راوړلې، چا کیکونه، چا بسکوټونه. خپله موږ هم خیره بنسټ 200 کورې لپاره کیک اوشدې آماده کړي. د قومندانۍ د قومندان صاحب په هدایت سره سم 250 کسان لپاره د ماښام روژه ماتي او 250 کسان لپاره د پشلمي تیاری نیول شوی ده. دا کومک هم دوامداره ده. نن دغه د روژه ماتي ډوډۍ لږ هغه څه موږ ناوخته خبر شولو، سر له سبا نه دوامداره ده، ډېر منظم به انشاءالله موږ کوم کمیټه څه دلته شاوخوا 10 ورځې کېږي چې د قره باغ پر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له لوري درنه نښته روانه ده او زیاتره اوسیدونکي د خپلو کورونو پرېښودلو تړل شوي دي. یوسف همت، شمله راډیو، غزني.